بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. زه بیا هم عبدالظاهر ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه چې مې وعده کړې وه چې زه به د بیسیک نیټورک او د اډوب پریمیر ویډیوګانو تاسو ته جوړوم. نو دوستانو زه کوشش کوم چې په هفته کې یوه ویډیو د بیسیک نیټورک جوړه کړم او یوه ویډیو هم د اډوب پریمیر جوړه کړم. نو دوستانو که چیرې مو چینل نه در سره سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ چې د بیسیک نیټورک ټولو ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او هغه څوک چې اډوب پریمیر ویډیوګانې ګوري هغه د اډوب پریمیر ټولو ویډیوګانو ته اکسس ولري. نو دوستانو راځو دا ویډیو د بیسیک نیټورک په هکله ده. نو راځو په دې ویډیو کې وایو چې بیسیک نیټورک څه ته وایي، نیټورک خپله څه ته وایي او څه رقم جوړیږي، فایدې څه شی دي، کوم ډولونه لري، دا شیان به ټول په دې ویډیوګانو کې زه تاسو ته وایم. نو دلته دوستانو ما د دې کورس په هکله ټول هغه موضوعات چې زه به د بیسیک نیټورک په هکله تاسو ته ویډیوګانې جوړوم، ټول هغه موضوعات ما چې فعلا زما په ذهن کې وه ما دلته لیست کړي دي. نو چې د دې هرې موضوع په هکله به زه تاسو ته ویډیوګانې جوړوم. که چیرته کومه موضوع زما نه پاتې وي چې هغه هم د بیسیک نیټورک په هکله وي، نو دوستانو ما ته یې میسج کوئ او یا یې راته کمنټ کوئ او یا که زما خپله په ذهن کې راغله له دې لیست نه علاوه نو زه به د هغو په هکله هم تاسو ته ویډیوګانې جوړوم. نو راځم دوستانو دا موضوعات یو په یو دلته درته لنډ تشریح کوم تر څو تاسې ورباندې پوه شئ. اول پکې انټروډکشن ټو نیټورک ده یا انټروډکشن اف نیټورک ده چې نیټورک څه ته وایي. نیټورک مونږ تاسې څه لپاره وایو، نیټورک ګټه څه شی ده، د نیټورک تاوان څه شی ده، دا به ټول مونږ تاسې په دې اوله موضوع کې وایو چې نیټورک څه ته ویل کېږي. دویمه موضوع به زمونږ ستاسې کلاسیفیکیشن اف نیټورک وي چې په دې کې د نیټورک اقسام دي چې نیټورک څو قسمه ده، د لوکیشن په اساس باندې په څو قسمه ده، د رول په اساس باندې څو قسمه ده، د ټاپالوجي په اساس باندې په څو قسمه ده. دا به ټول مونږ تاسې په کلاسیفیکیشن اف نیټورک کې وایو چې نیټورک په څو قسمه ده. له هغه نه وروسته بیا اول قسم چې د لوکیشن په اساس باندې راځي چې په هغه کې لوکل ایریا نیټورک، وایډ ایریا نیټورک او بعضې نور موضوعات دي. دا به وایو چې لوکل ایریا نیټورک څه ته وایي، وایډ ایریا نیټورک څه ته وایي او څه قسم جوړیږي، دا به په دې کې وایو. له هغه نه وروسته بیا ټاپالوجیز وایو چې مثلا که چیرې موږ تاسې لوکل ایریا نیټورک جوړوو څه رقم به یې جوړوو، په کوم قسم به یې جوړوو، کوم قسم یې ښه ده، کوم قسم یې ښه نه ده، د کوم یو فایدې ډېرې دي، د کوم یو نقصانات ډېر دي. دا به موږ تاسې په نیټورک ټاپالوجي کې وایو. له هغه نه وروسته بیا پیر ټو پیر چې د رول په اساس باندې نیټورک ده چې موږ تاسې دوه قسمه لرو، یو پیر ټو پیر نیټورک ده او یو ډومین نیټورک یا سرور بیس نیټورک چې ورته وایي. دا په دې باندې به غږیږو چې پیر ټو پیر نیټورک څه ته وایي، څه رقم جوړیږي، ګټه یې څه شی ده او تاوان یې څه شی ده، او تر څنګ یې ډومین نیټورک یا سرور اینډ کلاینټ بیس نیټورک چې ورته وایي دا څه ته وایي، څه قسم جوړیږي، د دې ګټې څه شی دي او نقصانات یې څه شی دي، په دې باندې به بیا غږیږو. له هغه نه وروسته بیا ټرانسمیشن میډیا وایو. ټرانسمیشن میډیا دوستانو دې ته وایي چې کله موږ تاسې یو دوه ډیوایسونه کنیکټ کوو، مثلا که چیرته دا یو کمپیوټر وي یا یو لپټاپ وي او دلته مثلا یو بل کمپیوټر یا یو بل لپټاپ ولرو، مثلا دا دوه که خپل منځ کې سره نیټورک کوو یا کنیکټ کوو، د څه شي په ذریعه به یې کنیکټ کوو. په دې کې بیا موږ تاسې ګایډډ او ان ګایډډ لرو. ګایډډ مطلب چې د لاین په ذریعه وصل شي او ان ګایډډ مطلب چې وایرلیسلی د وایرلیس په ذریعه باندې کنیکټ شي، چې په دې دواړو باندې به موږ تاسې خبرې کوو چې ګایډډ میډیا یې څه رقم ده، ان ګایډډ میډیا څه رقم ده، د کوم یو فایده ډېره ده، د کوم یو نقص ډېر ده، په دې به بیا خبرې کوو. له هغه نه وروسته بیا د ګایډډ میډیا اقسام چې کوکزل کیبل ده، یو ټي پي کیبل، اس ټي پي کیبل ده او فایبر اپټیک کیبل، زه په دې باندې غږیږو چې کوکزل کیبل څه ته وایي، یو ټي پي کیبل څه ته وایي، اس ټي پي کیبل څه ته وایي، فایبر اپټیک کیبل څه ته وایي، د څه لپاره استفاده کیږي، په کومو ځایو کې ترې استفاده باید وشي، په دې هکله به بیا غږیږو. له هغه نه وروسته بیا ار جي 45 کنیکټرز او د کیبل اقسام دي چې موږ تاسې که چیرته یو کیبل جوړوو ار جي 45 کنیکټر سره یې وصلوو، څه قسم جوړ کو. په دې کې بیا موږ تاسې سټریټ کیبل لرو، کراس کیبل لرو، رول اوور کیبل لرو. دا کیبلونه به موږ څه رقم جوړوو او د څه لپاره یې جوړوو او هر یو به په کوم ځایو کې استفاده کوو، په دې هکله به بیا ویډیوګانې جوړوو. او خپله د کیبل جوړول چې کیبل موږ تاسې څه قسم باید جوړ کړو، د دې په هکله به هم زه تاسو ته عملي ویډیو جوړه کړم تر څو تاسې ووینئ چې که یو سټریټ کیبل جوړوو نو څه رقم باید جوړ کړو او که کراس کیبل جوړوو نو څه رقم یې باید جوړ کړو. له هغه نه وروسته بیا موږ تاسې په نیټورک ډیوایسز باندې وغږیږو چې نیټورک چې کله موږ جوړوو کوم ډیوایسونه پکې استفاده کیږي، کوم ډیوایس له څه لپاره استفاده کیږي. مثلا که چیرې موږ هب استعمالوو څه لپاره استعمالیږي،
څه ګټې لري او څه نقصانات لري، مثلا سویچ شو، راوټر شو، وایرلیس اکسس پوینټ شو. د دې ټولو ډیوایسو په هکله به زه تاسو ته عملي ویډیوګانې جوړې کړم تر څو تاسو ورباندې پوه شئ چې نیټورک ډیوایسونه څه شی دي او کوم یو باید په کوم ځای کې استفاده شي. له هغه نه وروسته بیا په کمیونیکیشن سیستم باندې غږیږو چې کله یو دوه ډیوایسونه کنیکټ کیږي، مثلا دا دوه ډیوایسونه خپل منځ کې سره کنیکټ کیږي او بیا خپل منځ کې کمیونیکیشن کوي، ډیټا راکړه ورکړه، مثلا دا ډیټا دته ورکوي، دا ډیټا دته، یا سافټویر یا بعضې نور شیان د شیر کولو لپاره د دوی دوه نیټورک جوړیږي. نو د دوی کمیونیکیشن سیستم به څه رقم وي، دی به له دې سره څه رقم کمیونیکیشن کوي او دا به له دې سره څه رقم کمیونیکیشن کوي. د کمیونیکیشن سیستم وایي چې بیا په دې هکله غږیږو. له هغه نه وروسته بیا IEEE سټینډرډز دي. IEEE یو اداره ده چې هغه د الکترونکس په هکله باندې بعضې رولز او قاعدې لري، بعضې اصول لري چې مثلا که چېرته ته یو نیټورک جوړوي نو څه رقم به جوړوي. مثلا که چېرته ته یو نیټورک جوړوي چې هغه ګایډډ میډیا په ذریعه جوړ شوی، د کیبل په ذریعه جوړ شوی وي، نو باید هغه څه رقم جوړ شي. دا ټول سټینډرډز یې په IEEE کې شته. مثلا که چېرې موږ تاسې وایرلیس نیټورک جوړوو نو په کومو اصولو به یې جوړوو، د هغه ټول اصول په IEEE سټینډرډ کې شته. یا مثلا موږ تاسې فایبر آپټیک کیبل جوړوو نو د هغه اصول چې باید څه قسم جوړ شي ټول په IEEE سټینډرډ کې شته، چې موږ تاسې به یې وایرلیس لپاره، د لاین لپاره او د فایبر آپټیک لپاره بعضې سټینډرډز ووایو. له هغه نه وروسته بیا موږ تاسې په IP ادرس باندې وغږیږو چې IP ادرس څه ته وایي، څه لپاره استعمالیږي، او سبنیټینګ ووایو چې موږ تاسې یو IP څه رقم وکولی شو چې په سبنیټ باندې تقسیم کو، چې په هغه کې موږ تاسې مختلف کلاسونه لرو او د هر کلاس به جدا جدا سبنیټینګ وایو. بیا له هغه نه وروسته موږ تاسې یوزر ان سکیورټي وایو چې موږ تاسې څنګه وکولی شو چې مختلف یوزر جوړ کړای شو او په هغه یوزرز باندې بیا موږ تاسې پرمیشن وضع کوو. یو یوزر به څنګه جوړوو، په هغه باندې به پرمیشن څنګه وضع کوو چې کوم یوزر کوم کار وکړای شي، کوم کار ونه شي کړلی، دا به بیا په یوزر ان سکیورټي پرمیشنز کې وایو. او ترڅنګ به یې ورسره شیرینګ وایو چې څنګه وکولی شو معلومات شیر کو. کله چې مثلا یو کمپیوټر وغواړي بل کمپیوټر سره معلومات شیر کړي، مثلا په دې کمپیوټر کې یو فولډر ده، دا کمپیوټر غواړي چې له دې نه یې واخلي، څه رقم به یې اخلي، څه رقم به یې موږ تاسې شیر کوو. یا مثلا په دې کې یو فولډر وي، غواړي دا کمپیوټر یې ترې واخلي، څه رقم به یې اخلي، دې ته شیرینګ وایي چې دا به هم وایو. ترڅنګ به یې ورسره شیرینګ پرینټرز هم وایو. مثلا که چېرې موږ تاسې په یو دفتر کې یو پرینټر ولرو، مثلا دا یو پرینټر دا موږ تاسې 4-5 کمپیوټرونه لرو، دا ټول غواړي چې دغه پرینټر نه استفاده وکړي، نو دوستانو دا به څه رقم استفاده کیږي، دا پرینټر به څه رقم شیر کیږي تر څو دا ټول استفاده ترې وکړای شي، دې ته نیټورک شیرینګ وایي. او ترڅنګ به بیا په آخر کې موږ تاسې وایرلیس نیټورک وایو چې یو وایرلیس نیټورک به د یو ادارې، د یو کور یا د یو وړکي دفتر څه رقم جوړو، دا به په عملي بڼه زه تاسو ته ویډیو جوړوم. نو دوستانو بیا هم وایم چې دا ټول هغه ټاپکس دي چې فعلا زما په ذهن کې دي. که چېرته کوم ټاپکس مانه پاتې شوی وي هغه ماته په کمنټ یا میسج کې واستوئ تر څو د هغه ویډیوګانې هم جوړې کړو. نو راځو دوستانو خپله نیټورک ته، چې نیټورک څه ته وایي، فایدې څه شی دي، نقصانات څه شی دي، د څه لپاره نیټورک جوړیږي. نو نیټورک دوستانو کله چې له یوه نه زیات ډیوایسونه مطلب الې خپل منځ کې کمیونیکیشن وکړي. کمیونیکیشن مطلب مباحثه یا خبرې د نیټورک په ژبه باندې، چې کله یوه نه زیات کمپیوټرونه خپل منځ کې سره وصل شي تر څو یو بل سره کمیونیکیشن وکړي، دې شي ته چې دا نیټورک ویل کېږي. مثلا که چېرې موږ یو څو کمپیوټرونه ولرو، مثلا یو کمپیوټر دا ده، یو کمپیوټر دا ده، وبخئ رسمي چندانې رسم نه ده خو خیر، مثلا دا یو 4 کمپیوټرونه دي، دا غواړي چې خپل منځ کې سره وصل شي. کله چې دا کمپیوټرونه خپل منځ کې سره وصلېږي دې شي ته نیټورک ویل کېږي. نو کله چې له یوه نه زیات کمیونیکیشن ډیوایسونه خپل منځ کې سره وصل شي دې شي ته نیټورک وایي. دا د څه لپاره وصلېږي، نیټورک د څه لپاره جوړیږي او فایده یې څه ده. نو نیټورک دوستانو کله چې یو څو کمپیوټرونه یا کمیونیکیشن ډیوایسونه خپل منځ کې سره وصلېږي د څه په خاطر، تر څو وکولی شي چې دوی هارډویر شیر کړي سره، شریک کړي سره، یا سافټویر شیر کړای شي، یا معلومات شیر کړای شي. مثلا هارډویر نه منظور مثلا که چېرته یو پرینټر وي، مثلا دا یو پرینټر دا غواړي چې دوی ټول کمپیوټرونه له دې نه استفاده وکړي. نو که چېرته نیټورک وي کولی شي چې دا کمپیوټر هم له دې نه پرنټ وکړي، دا هم له دې نه پرنټ وکړي، دا هم یا هر کمپیوټر چې وغواړي له دې نه پرنټ وکړای شي. نو دا وینې پرنټر شریک شول د ټولو سره. مثلا سافټویر، یو سافټویر په دې کې انسټال وي، دا کمپیوټر هم استفاده ترې وکړای شي، دا هم ترې استفاده وکړای شي، دا هم ترې استفاده وکړای شي. یا مثلا معلومات په دې یو کمپیوټر کې معلومات وي، دا هم استفاده ترې وکړای شي، دا هم. نو د دغو شیانو لپاره موږ تاسې نیټورک جوړو. او نیټورک نن سبا ډېر زیات ضروري ده او په هر اداره کې استفاده ترې کېږي، بالخصوص د انټرنیټ لپاره. مثلا یو اداره
انټرنیټ لري، مثلا دا انټرنیټ شو او دلته ډیر زیات یوزرز لري، نو هغه اداره خو داسې نشي کولی چې هر یوزر ته جدا جدا انټرنیټ کنکشن جوړ کړي. هغوی یو انټرنیټ راوړي او بیا دا انټرنیټ له دې ټولو سره وصلوي، دا ټول به استفاده ترې کولی شي. نو که چیرې دلته داخلي نیټورک وجود ولري نو دا یو انټرنیټ به ټول استفاده کوي، او که یې ونه لري نو بیا به مشکل وي. لکه بل مخکې چې ما پرنټر تاسو ته مثال درکو، مثلا پرنټر شوي، معلومات شوي، نو دا ټول شیان لپاره موږ تاسې نیټورک ته ډیر زیات ضرورت لرو چې باید نیټورک وي، او نیټورک د همدغو په خاطر جوړیږي. نو که چیرته نیټورک نه وي بیا به د دغو مثلا د انټرنیټ شیرینګ، پرنټر شیرینګ یا معلومات شیرینګ دا شیان به بیا ډیر زیات مشکل وي. نو دا د نیټورک فایده سوه چې موږ تاسې نیټورک د همدې لپاره وایو. نو نیټورک چې ده کله چې له یوه نه زیات ډیوایسونه خپل منځ کې سره کنیکټ شي دې ته نیټورک وایي. د څه لپاره کنیکټ شي؟ تر څو وکولی شي چې هارډویر شیر کړي، سافټویر شیر کړي او یا معلومات شیر کړي یو له بل سره، دې شي ته نیټورک ویل کېږي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې د نیټورک په تعریف باندې پوه شوي یاستئ. دا زموږ د بیسیک نیټورک اوله ویډیو ده. په بله ویډیو کې بیا د نیټورک په اقسامو باندې خبرې کوو چې څو رقم اقسام لري او څه رقم جوړیږي، هغه په بله ویډیو کې ورباندې خبرې کوو. په دې ویډیو کې فعلا همدا و. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.